اوس آخري کار چې پاتې کېږي کسټمر سپورټ. نو ولې ته نفر په ځای custom.chat.gpt.ai استفاده کې کوم قسم ته جوابونه چې تا په خوښوي کولی شي چې هغه په همغه طریقې سره تا کسټمر سره ریپلای کړي. یو فایده دا ده چې دا داسې نه ښکاري چې تا یو AI جواب ورکوي. ټول نه پلس پوینټ دا ده داسې ښکاري چې یو هیومن تا ته جواب درکړي. ته زیاتر کسټمر سپورټ ته چې د نورو کمپنیانو اپروچ وکړې تا ته داسې فیل کېږي چې والا سمسي نفر سره ناسته خبرې کوي مګر داسې نه وي. هغه ته یو AI ناستي او AI د یو هیومن په شکل باندې د نفر ته جواب ورکولی چې اول نه تا ټول هغه سوالونه چې کوم دي جواب کړي دي چې کوم سوالونه ماته راځي frequently asked questions تا ورته ټول انسټرکشن ورکړی ده د هغې مطابق خلکو سره ډیلینګ کوي او تا ته کوم سوال جواب غواړي کوم طریقې سره سیټسفای کېږي کوم طریقې سره هغه تا پروډکټ ته راځي هغسې هینډل کوي. نو اوس که ته خپله یو کمپنۍ لري او دا ټول کارونه خلک درته مخکې بیایي او ته یو کمپنۍ کې کار کوي د بعضې کارونه ته مخکې بیایي خپل وخت نه استفاده وکړي ډېر کم وخت کې د دې ټولز استفادې نه ډېر زیات کار وکړي.